وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. د امارت د مشرتابو د مسؤلینو اختیار ده. ځینې ملګري به نظامي بخش ته ورولي، ځینې ملګري په قضایي بخشونو کې موظف کوي، ځینې په تجارتي او اقتصادي، ځینې د برېښنا په مسؤلونو کې. دا ټول د اسلامي حکومت د بقا، د تثبیت، د حمایت لپاره ذرایع دي. خو د امارت امر ده او دلته د موږ راتلل په دې معنا نه دي چې موږ متخصصین یو، په دې معنا دي چې په موږ باندې اعتماد شوی ده چې تاسو به دغه ضایعات، د کاهشات چې موږ ورسره مواجه یو او موږ ته یو درد رسوي او برېښنا په ځان کې دننه خوړل کیږي. د دغه د مخنیوي دپاره، د کنټرول دپاره، د لا پرمختګ دپاره موږ تاسو ته مسؤلیت راسپارل کیږي. په دې پروسه کې تاسو عملاً ښکېل واست، د ټولو ابعادو څخه خبر یاست چې سره کم را شروع سو، سره کم یې پلانګذاري وسوله او دغه تدریسي برخه یې سره کم وه. نو زما امید دی چې د تدریسي برخې د هغه محتویاتو او د تدریسي موادو څخه به تاسو ښه استفاده کړې وي او امید د دې لرم چې په راتلونکو 3 میاشتو کې چې مولوي صاحب خبره وکړله په عمل کې دا ثابته کوي چې تاسو څه زده کړي وه. تاسو ته ټول هغه د تقریبا هغه ابتدایي مهم شیان ویل سوي دي. غالبا زموږ دغه هغه ته به ضرورت هم نه وي که چېرته هغه په ذهن کې کېنول سوي او په هغو باندې پوه سوي. انشاءالله ملګري به خدای کول په ښه رهنمایي سره به د خپلو دندو کې کارونه په مخ بوځي. ملګري چې اوس ګمارل کېږي یا اخ کېږي، تعینېږي یا به تعین سوي دي یا دا دومره پروګرام دي ته نیول سوی ده. د شبکې کې یو څه کارونه سوي دي چې د هغه اصلاح سي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.